ذبیح الله مجاهد وایي چترال برید د افغانستان له خاورې په ګټه اخیستنې نه دی شوی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان هغه ادعا بې ځایه بللې چې وایي ګواکې د چترال په سرحدي سیمه کې د پاکستاني طالبانو وسلوال برید د افغانستان له خاورې په ګټه اخیستو شوی و. په دې برید کې د چترال د بمبرو ته لرې پراته سیمه کې شوی و او امنیتي چارواکو پکې د مرګ ژوبله اوښتو راپورونه ورکړل شوي و. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد له بي بي سي سره په خبرو کې ویلي دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په ګډون د بل هیڅ هیواد پر ضد استعمال کړي. نوموړي زیاته کړه ګاونډي هیوادونه باید د ناامنۍ په برخه کې د خپلو ستونزو په خپل هیواد کې متوجه شي او باید هر څه افغانستان پورې ونه تړي. پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر ویلي له افغان حکومت تمه کیږي چې خپل مسؤلیت ترسره کړي او سخت دریځیو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان پر ضد افغان خاوره وکاروي. پاکستان پوځ په وینا په دغو بریدونو کې 4 پاکستاني پوځیان او 12 وسلوال وژل شوي. پاکستاني پوځ په اعلامیه کې راغلي د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د وسلوالو سخت دریځو خوځښتونو په هکله معلومات پر وخت له افغان حکومت سره هم شریک شوي وو او له همدې کبله په نږدې وختونو کې پوځیان هم د تیارسۍ په حالت کې وو. د کوز چترال سیمې ډي سي کمشنر محمد علي وایي ډیورنډ کرښې ته نږدې دغه برید پاکستاني طالبانو کړی. په وینا یې اوس سیمه د امنیتي ځواکونو کنټرول کې ده. پاکستاني پوځ په 2014 میلادي کال هم په شمالي وزیرستان کې د بریدګرو ځپلو لپاره د ضرب عزب په نوم پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې اوږده موده یې دوام درلود. د دغو عملیاتو کې د سلګونو وسلوالو د وژلو ادعا وشوه خو ترڅنګ یې سلګونه زره ځایي اوسېدونکي هم جګړو له ویرې د خپلو کلیو او مینو پرېښودلو ته اړ شول. د دوی ګڼ کسان د پاکستان نورو ښارونو ته وکوچېدل او ځینې تر ډیورنډ کرښې واوښتل او خوست کې د وزیرستاني کډوالو پنډغالو کې میشت شول.